Assalamu alaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په پاور پوینټ کې چې موږ سره کوم د ډیزاین ټیب راغلی دی دا به ډیټیل سره ډسکس کوو. سمپل موږ سره دلته یو سلایډ دی لایک موږ څه ډیټا په دې کې لګولې ده انوینټری مینجمنٹ سیستم جست فاینل ایئر پروجیکټ سمثینګ څه سلایډز ټیک ده. دلته موږ د ډیزاین ټیب چې کوم دی دا په دې باندې اپلای کوو. نو سمپل که موږ راشو د ډیزاین ټیب کې د فرست سلایډ باندې کلیک کوو نو موږ سره به دا سلایډ راځي. سمپل که زه دې سټایل باندې کلیک کوم دا سلایډ وي، که په دې کلیک کوم موږ سره دا سلایډ کوم ټایپ ډیزاین موږ اغوستل غواړو د سلایډ دپاره کوم چوز کول غواړو نو هغه دلته نه موږ لګولی شو. ټیک ده. نو دا موږ سره سمپل ډیزاین ټیب دی چې په دې کې موږ څه کوو دا د سلایډ چې کوم ډیزاینز دي دې لګولو لپاره موږ سمپل دا ډیزاین ټیب یوز کوو. که موږ دلته وګورو دا یو ډیزاین ایډ کوو صحیح ده. دغه شان دی په دې باندې زه کلیک کوم دا ډیزاین ایډ کوم دا به موږ سره راځي. ټول سلایډز به موږ سره کېږي اپلای کېږي به راسره. بل دغه شان دی چې کله موږ دا ډیزاین ایډ کوو نو دلته موږ له څه سجیشن راکوي څه نیو ټمپلیټس دي هغه موږ هم دلته لګولی شو. ویریئنټس چې موږ څه ته وایو صحیح ده. لایک زه دا ویریئنټ لګوم ټیک ده. سمپل زه یم چې لکه دا یو ویریئنټ ډیزاین پکې لګوم دا به پکې موږ سره لګي. دغه شان که زه نیکسټ سلایډ ته وړم نو موږ سره داسې اوس ګوره په دې کې د ټیکسټ چینج لږ شان د موږ سره د سلایډ مطابق راځي. نو که دا موږ چینج کول غواړو نو سمپل موږ په دې به کلیک کړو دلته صحیح ده. لایک زه یم چې دې د سایز لږ کمول غواړم لا موږ داسې ایډ کول غواړو داسې به راشي راسره. دغه شان دی لکه فونټ فیملي چې ما سره کوم راغلی دا ولې زه چینج کوم هوم ته به راشو. لایک زه یم چې دا فونټ فیملي دی کوم ده دا ما ایریل چې کوم موږ سره سټایل دی هغې کې مې واغوسته ټیک ده. دغه شان دی لکه دې ایډجسټمنټ زه څه داسې طریقې سره کوم داسې موږ کولی شو. سایز وله ډیکریز کوو نو سایز هم وله ډیکریز کولی شو. نو سمپل موږ سره دا کانسپټ د سره د سلایډ ډیزاین دی راسره. که په دې کلیک کوو لکه زه دا چینج کوم صحیح دی سلیکشن به والو دلته به راشو ایریل چې موږ کوم نارمل لګول غواړو نو موږ سره بس کېږي هغه به راسره ایډ کېږي ټیک ده که نه. نو دا سمپل ډیزاین دی راسره. ډیزاین ټیب ته به راځو دلته کلیک کوو نو چې کوم ډیزاین موږ اغوستل غواړو دلته نه اغوستی شو. په دې کلیک کوو دا موږ سره ډفرنټ سټایلز دي. لایک زه دا سټایل ایډ کوم دا سټایل به راسره راځي ټیک ده که نه. دغه شانتې موږ ډفرنټ سټایل دي چې کوم یو سټایل ایډ کول غواړو ایډ کولی شو. که بای ډیفالټ زه راشم نیو باندې کلیک کوم دلته او یو بلینک پریزنټیشن واخلم صحیح ده او دلته ډیزاین ته راشم نو عمق ډیزاینز یې ورته وګورئ چې کوم یو ډیزاین موږ ایډ کوو دلته نه تاسو ایډ کولی شئ. دا سټایل لګوم دا سټایل لګوم صحیح ده. بل خبره دا ده چې دا کله تیمز موږ لګو دلته چې دا کوم تیمز موږ لګو نو د دې چې کوم ویریئنټس دي هغه به راسره دلته شو کېږي. لایک ما دا یو واغوستو نو په دې کې چې کوم کلر ویریئنټس دي په دې باندې موږ کلیک کوو. لایک موږ دا ویریئنټ لګو کلر ایټسټرا پکې هم موږ چینج کوو دلته نه چینج کولی شو ټیک ده. دغه شانتې د دې چې کوم فونټ دی هغه موږ چینج کوو دلته نه فونټس پې چینج کېږي صحیح ده. که زه دې سلایډ ته راشم او دې باندې موږ اپلای کوو لایک موږ دا یو سټایل واغوستو ویریئنټس ته رالم کلرز سره عالم کلرز کې لکه دا ټول کلرز دي راسره. کسټمایز کلرز باندې موږ کلیک کوو هلکه زه یم چې موږ سره دا دی پکې ریډ کلر شي دا یو صحیح ده. وایټ کلر چې څونه دي دا دی پکې موږ سره یلو شي دا موږ سره په دې باندې اپلای کېږي ټیک ده. دغه شان دی لکه زه پکې دا لګوم سیو بټن باندې پریس کوو صحیح ده دا ټول په دې اپلای کېږي راسره. نو دا هغه ټول موږ سره څه دي ویریئنټس دي او ویریئنټس کلرز دي. اوس که په دې کې زه دا کلر لګول غواړم دا کلر به لګي صحیح ده که نه. په دې باندې موږ کلیک کوو دغه موږ سره کلر شو افیکټ شو دغه افیکټس دي راسره ټیک ده. داسې ټایپ افیکټس موږ چې کوم دا شیپس وغیره دلته لګېدلي دي په دې باندې به دا افیکټس موږ سره اپلای کېږي. دغه شان د بیکګراوند سټایل دی لکه دا بیکګراوند سټایل چې کوم دی زه داسې لګوم لکه دا سټایل لګوم. فارمیټ بیکګراوند موږ ایډ کول غواړو ګریډینټس پکې ایډ کوو صحیح ده. فار ایگزامپل زه یم چې دا د موږ سره ګریډینټس کې راشي سمپل به راشو دې باندې ډبل کلیک کوو لا موږ دلته راشو دې کلر باندې کلیک کوو صحیح ده. هلکه دا پکې زه سالم یلو پکې علم په دې مې کلیک کوو او دلته رالم کلیک مې کوو څه باندې په دې کلر باندې صحیح دی که نو دا ټول موږ سره په دې اپلای کېږي. اوس که موږ دلته وګورو اپلای ټول باندې کلیک کوو نو اټس مین چې دا موږ سره په ټول اپلای شي. لا دې نه علاوه که زه راشم اور سمپل موږ دا ختم کو صحیح ده. اور زه وایم چې ما سره کوم دلته دا سټایل دی صحیح ده دلته خو موږ سره سمپل دا ویریئنټ شو. ویریئنټس کې موږ سره جسټ راغلی دي کلرز وغیره چې موږ سره کوم دا دي فونټس دی بیکګراوند سټایل وغیره موږ ایډ کوو دلته نه بیکګراوند ایډ کولی شو صحیح ده. دغه شانتې که موږ دلته راشو سلایډ سایز باندې کلیک کړو نو موږ دلته یو سټینډرډ سلایډ موږ سره دی لایک موږ داسې ډیزاین ایډ کول مطلب داسې سټایل ایډ کول غواړو داسې به ایډ کېږي راسره. که دغه شانتې دی دا سایز چې کوم دی لکه زه دا سټینډرډ کې ایډ کوم صحیح شو میکسیمایز چې کوم دی
داسې به راسره ایډ کېږي خو نارمل چې موږ سره کوم دی هغه بای ډیفالټ داسې شو کېږي. دغه شانتې موږ وګورو دلته راغلی فارمیټ بیکګراوند دی راسره. فارمیټ بیکګراوند څه کار کوي؟ سمپل زه رالم سالډ کلر باندې مونږ کلیک کو صحیح شو اور کلر کې لایک ما کلیک کو یلو باندې لا دلته رالم ما دا یو کلر واغوشتو ټرانسپیرنس چې کوم ده اوله ما دلته انکریز کا صحیح ده اور دلته مې کلیک کو اپلای ټو اول باندې صحیح ده. اوس موږ دلته وګورو لایک زه ډیزاینز چې کوم دي زه نارمل یو سټایل اخلم فور ایگزامپل زه رالم ما دا سټایل واغوشتو صحیح ده. اوس زه دې له بیکګراوند چینج کوم صحیح ده. ما سره چې کوم د دې بیکګراوند دی دا زه چینج کوم نو سالډ کلر ایډ کو سالډ کلر به راځي را سره فور ایگزامپل سالډ کلر ته زه رالم لا موږ دلته کلیک کو پوزیشن وغیره چې موږ سره کم دی صحیح شو دلته نه ایډ کېږي دلته کلرس ته زه رالم اور دلته کلر چې کم دی هغه ما دا ایډ کوله لایک ما دا یو کلر واغوشتو ریډ به راځي را سره ټیک دی که نه. دې طریقې سره موږ دا کلر وغیره چې کوم دي دا ایډ کولی شو. نو پیل باندې کلیک کو نو پیل به کېږي را سره صحیح ده که نه دا ټول اپلای کوو موږ مطلب دا چې په دې ټول دغه ډول ایډ کول غواړو نو ګریډینټس هم لګولی شو موږ ګریډینټ سلیکشن به والو دلته نه ګریډینټ سالډ چې کوم دی دلته نه به لګي اور ګریډینټس پیل چې موږ سره کوم دی هغه به دلته نه لګي. ګورئ ها که زه سمپل سالډ کلر باندې کلیک کم اور دلته کلیک کم ریډ باندې زموږ به ټول بیکګراوند څه کېږي ریډ کېږي. که ګریډینټ باندې کلیک کو اور زه راشم زم چې موږ سره یو دا ګریډینټ دی په دې مې کلیک کو اور د دې کلر چې کم دی زه دا یو سټایل اخلم صحیح ده. هلکه دا یو پوینټ چې کم دی د دې کلر چې ما سره کوم راغلی دی زه یم چې هغه د موږ سره څه داسې ټایپ کې شو شي اور دا یو کلر چې کم دی نو زه یم چې هغه د موږ سره داسې شو شي ټیک دی که نه. دې طریقې سره موږ څه کولی شو ګریډینټ کلرس اخیستی شو. دغه شانتې مونږ پکچر اور ټیکسټ اور سمثینګ لګول غواړو دلته مونږ دا هم لګولی شو صحیح دی که نه. ټرانسپیرنس چې کومه دی ټرانسپیرنسي ده مونږ سره صحیح شو اور دغه شانتې که مونږ بل څه څیز پکې ایډ کول غواړو مطلب دا دی که څه پکچر وغیره ایډ کول غواړو ورکو اپلاین ته به راشو بیکګراوند کې مطلب پکچر ایډ کو نو که زه دلته ډاونلوډ ته راشم او دلته مونږ څه پکچرز وګورو فور ایگزامپل زه وایم چې مونږ سره دی پکې لایک دا یو پکچر ما واغوشتو انزرټ باندې کلیک کو صحیح شو نو اوس دلته بیکګراوند باندې یو پکچر ایډ شو. دغه شانتې که موږ څه بل څه پکچر انزرټ کول غواړو نو ایزیلی موږ انزرټ کولی شو. دا پکچر اور ټیکسټ جوړ شو موږ سره دغه شانتې پیټرن پیلنګ دی موږ سره دا پیټرن دلته نه ایډ کولی شو. هایډ بیکګراوند ګرافکس دی دلته نه هایډ کولی شو موږ ټیک دی که نو. دا سمپل کانسیپټ موږ سره د سره د ډیزاین ټیب دی را سره صحیح ده. نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ دا ډیزاین ټیب یوز کولی شئ ټیک ده. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ چې کوم دا نیکسټ ټرانزیشن ګروپ دی دا به ډسکس کوو. والسلام.